ګران هیواد شو آباد جوړ د مینې د مثال جنتي. د چاپیریال ساتنې ملي ادارې پخوانی مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی نن یکشنبه د زمري 28مه د رسمي مراسمو په لړ کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د مالي او اداري مرستیال په توګه معرفي شو. د دې ادارې د کانفرنسونو په تالار کې په دې اړه جوړه شوې غونډه کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار، د چارو ادارې د څارنې او پالیسۍ مرستیال مولوي سیف الدین طایب، د دې ادارې نوي ګمارل شوي مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی، ځینو رئیسانو، د ادارې کارکوونکو او د رسنیو استازو ګډون کړی و. د غونډې په پیل کې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې عمومي رئیس ښاغلي ډاکټر فقیر محمد زیار میلمنو ته د ښه راغلاست ترڅنګ وویل چې په ښه ډول د چارو پر مخ وړلو لپاره په ټولو نظامونو کې مقرري، عدلون او بدلون یو مهم اصل دی. بله شکه چې دا معاونیت د دې ادارې له مهمو برخو څخه دی او د جناب حقانی صاحب پر راتګ سره به انشاءالله چې دا ریاستونه نور هم وغوړي شي. پای کې یو ځل بیا جناب حقانی صاحب ته د دې درنده مسؤلیت په سپارل کېدو مبارکي وایم او اړوند ټولو ریاستونو ته سپارښتنه کوم چې په اداري ورځني چارو په ترسره کولو کې د نوموړي سره هر ډول مرسته او همکاري وکړي. ورپسې د چارو ادارې د څارنې او پالیسۍ مرستیال مولوي سیف الدین طایب د مولوي عبدالسلام حقانی د کړنو او لاسته راوړنو د یادولو ترڅنګ د نوموړي د مقررۍ فرمان ولوست او هغه یې په ورسپارل شویو کارونو کې د باور وړ شخصیت کړ. حکم جناب علی قدر امیر المؤمنین صاحب حفظ الله تعالی را خدمتتان میشنوانم و میخوانم به مناسبت مقرری جناب جمهوری صاحب است. بسم الله الرحمن الرحیم. شماره حکم 648 د احصایې او معلوماتو ادارې د مالی او اداري معاون د ټاکنې په هکله د علی قدر امیر المؤمنین حفظ الله تعالی حکم د چاپیریال ساتنې ادارې مخکنی مالی او اداري معاون مولوي عبدالسلام حقانی د احصایې او معلوماتو ادارې د مالی او اداري معاون په توګه وټاکل شو. د الله جل جلاله له دربار څخه د اسلام د سپېڅلي شریعت په رڼا کې د ورسپارل شویو چارو په ترسره کولو کې ورته توفیق غواړم. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امیر المؤمنین شیخ القرآن والحدیث مولوی هبت الله اخوندزاده. د غونډې پر دوام د احصایې او معلوماتو ملي ادارې مالي او اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حقانی د غونډې له ټولو ګډونوالو مننه وکړه او زیاته یې کړه چې په اسلامي امارت کې مقام او چوکۍ امتیاز نه بلکې د خلکو پر وړاندې یو لوی مسؤلیت شمیرل کیږي. حضرت جناب امیر المؤمنین صاحب یا محترم رئیس الوزراء صاحب لخوا یا د نورو ملګرو لخوا کوم امر و خبره وي نو حتما به لبیک ورته وایو. دلته د عبادت په جذبه باندې راغلي الحمدلله له داسې اشخاصو سره لکه ډاکټر صاحب محترم یا د دې ادارې محترم رئیس صاحبان او مامورین و مسلکي کارمندان له هغو سره ملګرتیا راته په زړه پورې په دې ښکارېږي چې انشاءالله تعالی ښه خدمتونه یې کړي دي او ډېر زیار او تکلیف او زحمت یې ایستلی دی. ولس ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. دا غونډه چې د قرآن کریم د مبارک آیتونو په تلاوت پیل شوې وه د خیر په دعا پای ته ورسېده. ګران هیواد شو آباد